د مزار شریف ښاروالۍ د 5مې ناحیې امیر وایي چې د روان لمریز کال له پیله تر اوسه پورې د ورځنیو چارو د پرمخ بیولو ترڅنګ یې 6 میلیونه افغانۍ عواید د صفایي محصول د صنفي جوازونو او لنډمهاله کرایو له درکه راټول او د اسلامي امارت خزانې ته سپارلي دي. نو موږ په د تیرو 6 میاشتو کې موږ 6 میلیونه عواید موږ جمعوري کړي دي چې یو د کرایي موقت دی او یو د جواز صنفي دی او یو د صفایي دی. نو دغه درو بخشو څخه موږ عواید راټولوو. ښاغلی بشاش همداراز وایي چې د هرې میاشتې په اوږدو کې ګڼ نرخلیکونه د دغه امریت په اړوندو سیمو کې په هټیوالو ویشلي او پلي کړي دي چې ورسره په بازارونو کې نرخونه کنټرول او د توکو د بیو لوړولو څخه مخنیوی شوی دی. نو موږ هره میاشت نرخنامې توضیح کوو. نو انشاءالله په 100% کې نو 99% موږ الحمدلله تطبیق کړي دي، نو عملي شوي دي انشاءالله. نو په هغه نرخنامو په اساس باندې کار مخته روان دی. نو خلک هم په دې خوشحاله دي، نو ولس هم په دې خوشحاله دي، غریب خلک دي که بای هر څوک دي. نو په عدل وسي، انصاف وسي، انشاءالله په دې باندې ټول راضي دي انشاءالله چې نو نرخنامې کنټرول سي او انشاءالله زموږ خپل نظارت باندې شته دی انشاءالله کنټرول کړي مو دي. نو هیاتان نور هم توظیف دي انشاءالله هغوی هم نرخنامې کنټرول کړي. نو انشاءالله بیخي په صحیح طریقې سره کار روان دی. باید وویل شي چې د مزار شریف ښاروالۍ د 5مې ناحیې په امریت کې 4 تنه کارکوونکي په بیلابیلو برخو کې فعالیت ترسره کوي. ویل کیږي چې د یادې ناحیې په اړوندو کې 11,000 کورونه او هټۍ شتون لري.